چې زه راغلی وم دې حجره کې لږ کار پاتې و که نه نو زه راغلی وم د 7 کاله مخکې ماما به بس زه به ځان سره ګاډي کې بسترې لږ کته و باره بوتلمه لرګي راوړل ډېر مینه ناک یا خورې راز هسې موزګارې دا وګوره د کوم شخصیت چې دا حجره وه کوم چا په مینه چې جوړه وه هغه غریب اوس تورو خاورو کې پروت دی دا وګورئ داسې حجره ده داسې حجره چې ویني دا له اوس چا بېرته ګوتې موتې داسې نه دي والې ما شانې پاتې ده اوس هم دومره ښایسته بس لاړله دنیا دغه شان خلک روان دي او هر څه دلته پاتې الله دې ورله جنتونه ورکړي دا به ملي بیرغ رنګونو باندې زیاده کړی رنګ کړی الله دې رحم وکړي داسې نبي ماما دی الله وبخښي د هغې خبر دی دا نور ورسره هم د کور مشران چې کوم پخوا مړ شوي دا وګورئ موږ راغلي وو دعا مو ورته وکړه الله دې وبخښي مرحوم سید نبي صافی د ګل نبي صافی زوی دا وفات نیټه ده دا د خبر پنجره ده په دې ځای باندې دی دا لښته چې وینئ دا شنه په دې باندې ورته ملي بیرغ لګېدلی و که نه بیرغ دی دغه یاران چې راغلي دي دا نوي حکومت والا هغوی دې دغه لرې کړی دی شلولی دی د خبرونو نه دغه بیرغ یې شلولی دی دا یې پنجره ده غټه پنجره ده هاخوا نور چا دا مونږ ښارې ته راغلي اوس هلته ور روان وو په دې لار رالو کور ته مو سورګو الله دې پې خاص رحم وکړي زموږ ورته دعا کړې ده کوو یې او بیا به ورته کوو موږ د ده د ښه سړیتوب ګواهي ورکوو د یو ښه خپلوان د یو ښه انسان الله دې قبر د نور رڼا کړي الله دې وبخښي ما حجره ده ځای پاتې دی ګوره هغه شخصیتونه نشته هېڅوک د چا د غمه نه مري رواجي اوښکې ته هر چا د سترګو ځي داسې یو شخصیت لاړه غریب هغې خو هغه قصه مونږ اورېدلو دلته پروت وی که چا په وخت رسولی و نو هغه هر څه خو په نیټه دي خو د خلکو د ناراستۍ د وجې نه او د حکومت که نه هغې وضع د وجې نه دلته پروت و ډېره پورې وینه ترې روانه وه روانه وه نو اخر مړ شو داسې حجره ده چې بار یې ویني ته به وایي چې جنت دی جنت ګورئ دا وینې که جنت دی جوړ کړی دی ته به وایي داسې ښایسته داسې مېلمه دوسته انسان و خبرې وجود یې ما ورته وویل ما بل ځل چې زه رالم زه وړوکی وم ته غټه وې اوس خو زه غټ یم ته وړه یې دا ولې